په خیر کپتان خچاره دا غریب دې څنګه یاد کو یار زمون غریب خاني ته څنګه را پیښ وکړه خیر خدای کنه خیر چرته دی شي جینګ پینګ لا بس سم د مخکولي دنیا وخه خوشحالي وخه تا ظالم پکې غول وکړه غټول خوند ولا به خوند کو کورغر کو بغیر د مردارو نمبل څخه خوراک نشته خاپیره کو موز د خوراک شي چې تاسو خوړو دا دې اوس په مونږه شرمېږو په خپل خو سری سترګې ګرځي کولو تڼې ګرځي مونږه دې په غم واړو لسړیا هر اختر کې بزک کومراټ ته بچکر لتلو دا ځلې د چکدرې د پول نه را واپس کو وای واپس شي کرونه دا کور د وران شهر یو شی د 2 نمبر دی د میاشتې نه زیات نه چلیږي او وایرس ته چې کم دنو په کلونو دا د کالی پوره کیږي اوس کې په سر او په کونه نه پويږي چا سره علاج نشته تا خو په مونږه مړه د لادو بادو وستو سړیا یو خو دې راته دا کوری را چولې د کور د جلاله جمعات شه بل سکارم نشته خو خلیتم کوری چولې او صابون مراغسته ولاسونه پینځو د لاسونو نم پټ وېړو وهمیان د کړو ظالما یاره کپتان استا ګیله په سر سترګو داسې درته ملامت یم که نه لکه خر چې په خپله کته ملامت ی خو څوکمه د مردار خور قوم مشر ما 20 ځله مې پوه کړل دا کورغر کې ما سواد ته مې بوتلي لس توزکي مې د ډک کړي دا به ما بوتل ټروټ میان مې پې خوړلي په کالام کې دا کورغر کې ما بوتلي چرسي کې مې پې کړي خوړلي دي دا کورغر کې ما بوتلي د بخشو کباب په دې باندې ما خوړلي دي مړه په تارو جبا کې مم په کباب خوړلې ما چې د مردارو نه مخه وړو دی حلالو ته مخه شو ډیر مردار خور قوم دی یاره د جوج ماجوج د ذات دی کورغر کې نه مني یوم نه مني بس مردارو نه چندخانو د خاپیره کو نه بغیر بل خوراک نشته مړه شي جینګ پینګ لا بس مونږ د پغه مړولې نو نورې سکه یاره کپتان ما خو پکې یو غټ دلمونه لید چې خپل ته وټه کول خو په اگرې تکړه خپل قمبر تکړه وای چې بس مونږ وی چا د دې دلنم سام وته دام په کرونا مړ شو واسی بس مړه یو وخه د سړیا والله په حساب کتاب نه پويږي چې څه دی او څه نه دي زه خو په خپلم نه پويږم یا لکه هغه بکیږي مړه خو لا کوری دی راته د خپل ترا چولې دی په سر او په کونه نه پويږي سړیا اسی کپتان خپل کې ګوره یو خبره درته کوم تاسو د پاکستان د حکومت او د عوامو خو په بده کې خوي ظالمانو خسرې سترګې ګرځي مخونه تم ماسکونه لګولي ټول قوم قرضدار یې تاسو ټول ملک قرضدار یې دایمه په غترور در پسې ګرځي تاسو رورا خلی تم ماسکونه چولی دی ګرځي سری مزه کوي سو کم نه پیژني ټرمپ هم در پسې سترګې وروته چې څه شو خلک هغه هم نه پیژني اوس یاره شي جینګ پینګ لا دا خبره خو دې منما بس رور ماسک می لګولې بل ورځ دغه ایم په لغه ترور لور چې کومه دغه مخه ته وختم خو نه پیژندم او ټرمپ خو می د سرم نه پیژني بس دا شینم دا کوریم خلی ته ور چولی او ګرځو خسرې سترګې ګرځي دی را پسې مړه قرضداري چا وجلی خو نه دی اسی لکه دا د ماسکونو دا تا ورته کوری وی کنه خدا په خوا مونږه خپل خریتا چول زه چې وکړه غیاله بتلم کنه پټوتا شوتل به مې وروړ پخرا نو دا کوری به مې خریتا چول یو ورځ مې خپل خریتا دا کوری نو چولې پردی شوتل او پردی غنمه په بل اړولیو د ګلی ماما خو درته خپته دا وری هغه زما اخر رانی ولې ودا سه ساز والي وا بیا مې ټول شپه خپل خریته جړل نو مور مې راته وی چې ګوره د خریته دا کوری اچوا دا د دې لپاره چې آرام او نخوري نو خدای پاک تاسو ته چې کم دی د مسلمانانو ته دا یو امتحان دی پتا سو کوری درواچول د دې مطلب دا چې آرام مخوري او اوس نن سبا مسلمانان په دې اشاره کم ځای پويږي و ما غرور د 1500 روپو ماسکو ستاسو د قوم چې کم دی پاکستانیانو په 120 روپے خرڅ نکو د 80 او د 90 روپے سینیټایزر او تاسو په 4 450 500 باندې خرڅ نکو نو لک خپل گریوان کې سر وردان نه کوي کنه ظالمانو یوازې به شي جینګ پینګ ګناګار دی په دکان بم خغړ غټ لیکلی چې حاجی تازه دین او حاجی ګلاب دین اورو کارونه به ماغي چې د نه کولی کوپار ته من غواړي د نن سبا د مسلمانانو نه ډوک بوک نه ګوره زما په ملک هغه یوې کمپنۍ والا د ماسک قیمت وخېجو سړی مې دله $10 میلیون جرمانه کو د چې یادې دی به بیا د